وخت ده خو بیخي نیم قدم لار ده ته پکې ځې که زه پکې ځم نو خورې نو دا اوس څوک خلک دې مالې پولې وایي او پټي ارتیه الله دې بیخ او بنیاد تو باید داسې نه وایي چې په دې به مسلمانان ځي راځي اپا بس چپ کېنه ولې مزغو بیا کار پرېښود خورې یو خو ته به د دې نسوارو نه کلا وړي ته بس نسوار خولې ته ور واچې دا شکر چې ماما مې ته څه وایي نو څه به راته وایي ما د خدای قرآن وایي چې سرمن لیدلی جدا کړم او یا په دې پاکستان کې څه ارزان دي خو دقه نسوار پکې ارزان دي چې په 100 روپۍ شاپر دی یا نیم پاوې یا نیم پاوې یو خو ویم ته د نیم پونه سیر نه شي چې دا د نیم پونه سیر نه شوي نو سیرونه خو دونه ګران دي او بس ته خدای دې سهولت ته وګوره دا نیم پاوې راته نور مه وایه چېرته د مینې محبت یو نیم خو راته هلکه نه خواري سنځري خو په سنځري د څوک دی نن سبا تا ټوله په نیم پاوې خلک دوکان ته راځي هر څه ستا نیم پو وي هغه باندې خدای مشهور ستا د لاسم مشهوره شوم دا خور چې دی هم تور خوا ته لږ ورشو دا چې دی د شوي ته ورغلي دي زما په دې اړه ډېره راورېږي راځه پیالې زه خو صحیح خبره ده دې بې خو باید چې راځه چې څونه خوږه په دې زړه مې څونه خوږه ولګېده ډاکټران وایي ستا شوګر دی خواږه به نه خورې د خوږو نه زموږ نه صبرېږي چې خواږه نه خورې نو څه به خورې سلام علیکم وعلیکم السلام یم تور خوا ته خو داسې لکه د لیونو ځان سره لګیا دا څه او چا سره لګیا خورې دې پاچه نو ته په ډب ځای کې راځې خورې لوی اسراټې ته نو کېنه هم تور خوا څنګه خورې ته څنګه حالات دې څنګه دي بس کیم د الله دا کوم څنګه دی بس خیری باړه دا به خدي یم دا ته خو داسې ورته واره چوپلې اندله خورې جوړېږي دا باندې دا ستا شوګر دی شوګر مې د ډاکټران راته وایي خواږه به نه خورې او چې زه خورم نه خوند راکوي خورې خوند زیاتېږي به نه خوند خو دله درکوي خو بیا به ته ګیر چاپې د میږي راغونډې نو کټه دې بیا چې دی نو پیالې د اوبو ډکې ږدا میږي به درخي بس نقطې میږي ولګي په میږو به څه وکړم چې خواږه مې خوښ دي نو څه وخورم ما باندې ته بالکل ټیک وي سم چوپلې هم نه جوړ کو جوړېږي به نه نه سوکاوه مخ خورې که نه غمونه دي کم دي ډېر چې ښکلې زامن ده له خدای درکړي ښایسته بنګله ده له خدای درکړې ده د موږ خو ارام سره ارام چې مطلب دا نه درک لګي نه د ډوډۍ درک لګي نه د انګولي درک خفه کېږم د خدای په در کې هېڅ کمي نشته طالب هم خدای درکړي یا څنګه یې مال راکړي چې طالب درکړي بچي به مې اوس راشي که نه هغوی مې کامل وای ښه وای هغه دې راځه راځې بچو راځې خیر مو ستاسو تروړیا دي کښېنه بچې خبره راغی یا بچې دا چیم څنګه ورکړي Desse salto sim, na quiero. دوباره واسطه حال ډیر سخت و یا یو استاد راته پکې ویل وای پالچرال ته برابر روټي خوري له باید نه نقل پریدو بابو دا ټیک وای د خبر صحیح ده یپا دوبر وازدا اوس نو استادان د وړو نه پالشلال کې روټۍ غواړي نو علي به ورته نخلونه پرېږدي وای په دې استادانو خو دې ځمکې ډکې شي ثم امین ځمکې دې پرې ډکې شي دا ګلونه بوټې نقل یې ورته پرېښودو نو په پاکستان کې خو اعظم دی نو د قابل سړي پکې عزت نشته نو که دې ماشومانو ته یو بوټې نقل پرېښودو نو قیامت و بالکل صحیح خبره ده خو څه به ووایو زه څه غم به وکړو نو خورې ته خو داسې نه ته کوې که تا نه څنګ سیلې وړې چې ستا خو په دې ته خو لاړ لیونی پیلنی کړې مېړه ته به دې ووایې که نه خو یو له 100 روپۍ به نه که ته څه غریبه خونې په 10,000 په 6,000 مې پروا نشته دی خو چې زامن مې وځي وبځي په دغه مې پروا نشته دی ښه او دا خو لا دوی وایي چې په ما باندې به دغه ته روټۍ خورې د دغې نه باندې ځای ته به یې بوځم هلته به ټوکړم خو چې زما بچي پاش کړي په روټۍ مې پروا باندې نشته ځای نشته چې خوري هم دقه هلته به یې خورې د دې نه هوټل ته به یې بوځم وی تاسو د جګړې پرېږدئ موږ له یو 100,000 روپۍ راکړئ چې په استادانو باندې روټۍ وخورو بچې پیسې ډېرې ته به لا 100,000 یادې 10,000 خو به درکړم راځئ بچې چې پیسې درله درکړم توقې مخ ته وګوره او دا ماشومان چې په نقلونو پاشي خوري نو دا به د پاکستان څه خدمت وکړي د دې هیرنې ته م خیران یم چې هیرنې مستقبل ولا ته تباه کړې ته استادانو پسې اوس رشوت لیږي وای نو خوري چې اوس دې رشوت یې غواړي په دې استادانو دې شړق وکړي چې کم نالق دي خو بس نقل دې ورته خوري نه پرېږدي که نه چې قابلان پاشي خوري نو بیا به زموږ د عمل به بحال شي زموږ د عمل خو دې نالقه سیاستدانانو خوړو خوري نو چې دا سبا دا سیاسي لیډر شي نو دا به د پاکستان خدمت پاکستان به دړې وړې دي او دوی نور هم دړې وړې کوي ډاکې به وایي نو بای نو بس دا ډاکو ته خلک پراته دي خورې بس یا پاپا یو خبره خیرانه پاتې
څه خبر راغلی یسم نو خوري تعریفم کو چې تا دا بچی داسې ګران داسې مخ یو خطا پوښتنه نه خوري چې بچی نه قابل نو ته به اوس په نقلونو خوري پاتې نو د دې مستقبل څه جوړي نازبین دي لارم نازبین ساتلی دي او مام نازبین ساتلی او بل ماشاءالله لار سره کړی دي په تاسو دې الله خپل رحم په موږ باندې ډېر رحم وکړي خو په خود نو کو دې په موږ ډېر رحم وکړي په موږ باران نه کوو آرام خو ته کله چې په آرام یې ان دې خو دا تاسو نه آرام نه کوي تاسو مطلب دا ما جمعه دا اوس د مردا کچې ذهنونه خراب او نه کوم وته چې پرې په نه کار پاتې کار کوي خوري خو دا سره دې په څه چالي الو دا دا وګوره پس چل دا آرامي خو نه دي چې پس چل ولې بس هم داسې دي زه بس خوري ما ته خو آرام ښکاري ځکه چې ډېر زره خو دې ویلا ورکړي دا آرام بیان لا دې دا داسې آرام راکړي دا خوري دې الله دې سلام علیکم دا وګوره ته وایې که زموږ دا پیسې ورته آرامې ښکاري زما نازبین بچي دي دوی چې 10 زره غواړي زه به 6 زره ورکوم چې 6 زره غواړي زه به 10 زره ورکوم پټن صاحب دا غټ اډو کې ورته خوره شابه بس شوف شا سلم جوز خاركي غاښونه د کار نه کوي خلک هډوکې داسې وکړي پټن صاحب نشته پکې نالي ته شړو کې ځان له پیړه مچاو پرېږده مړه دا څه پکې ګوري نالي हमारा پکېږه ما کم پته چې هلته څه وکړو حالات ورځ ته ورځ خرابېږي او دوی ورځ ته ورځ ډیمانډونه زیاتېږي دا به څه کېږي ته نو درېږه مور ته اواز کوم بیبي بیبي ولې زویه
بیبي پال شلال کې په 10000 روپو روټۍ خوړه اوس رانه نور ډیمانډونه کوي چې 50000 روپۍ راوړه نور د غبره ته خیمه کپړې دي د بچو د غار څه پیاخلو اوس یې خوند وکړ یو استادانو خو د خپلې خوندونه خراب شوي زه به نور څه نه کوم د دې فرمایشونه به پوره کوم بابو خبره خو دې ټیک ده خو د سختې پیپرې را روانې دي ځکه خو یې ډیمانډونه هم زیات کړل که نه نه بچې نور د ځانه کارونه نه کوم افا ترین کوم او هغې سره پې مشوره کوم اپا د ټلیفون کې مونږ بیا څه ناروغ وکړو Oye, papá, sale pico, papá, está aquí, la puta, او تا بیا دلته د میلاد د اوره راسه مخه کړه پورې او یوه لیشت او برقه دې ورته کلکه په سر کړي او لازم خو ورسره ټچ موبایل هم خورې لاس کې دي بایغه به بیا مې یې لفظون خبر کېږه مونځ او دس ورته څوک نه ښایي سبق ورته څوک نه ښایي په جومات کې ورته مونځ څوک نه ښایي او بس موبایل یې وله ورکړي راځه راځه بس راځه ناوخته ده راځه ته راواخېستې هغه پاري خو داسې ناوخته کړو دا ځای دې تیارو کړمه د مچانو خو سمه بنګړاوه بس یې خورې که نه دا پش نه خو دې خوړ کې اوړو راځې رالو کینې خورې څنګه چل دی یا خورې دا ولې دا خو داسې رینګونه او داسې ټیلیفونونه کول نه چې بیا نه باندې څه شلق راپروتې خورې دا بیا فکر شوي ما ټیلیفون مې تادي دپاره وکړو چې د استادانو نه مې خلاصه کړه اوس خو یې نور فرمایشونه رالیږلي دي وی اپا ویم ښه ده چې فرمایشونه ورپسې رالېږي هغه ورځ دې چینده کې ته ته ونه وې چې مه ورکوه پیسې نو دې څه وې نیازبین دی اوس پته ټینګه چا بیا وکړه وې مې رابطون ته څه وې نه خورې نو انترخوا مونږ خو تا ته ویلي وو که نه چې دې خلکو له خوندونه مه د خولې کوه د هغوی خوله د خوند کړه اوس په تا نه ډیمانډونه کوي او ډیمانډ یې څونه کړې دی په دې مې پې کړه ډیمانډونه څه څه خبره مه چې د دې به دونه فرمایشونه اوس دې نه 50 روپۍ غواړي سړي زوی د ستا خبره بلکل ټیک ده اپا ارام یې دي ورسره یا الله دې پرې ورپورې کړي بس دې موږ د خدای د اسمان نه راکړي یا خورې یو خبره درته کوم ته به داسې چلو کړي که نه چې دې استادانو له به دلته باقي مونږ پېښه لکه دلته بیا راوغواړه دلته بیا راوغواړې او مونږ ورته که خیري مونږ ورسره خبره وکړو ورته وایې راشه دلته به زما ترور به د پیسې درکړي هغه ماشوم ته دې ووایه نو په داسې کار دې رانه ټیک کړه که نه یو 10 روپۍ پکې تاله هم درکړمه اوس یې فکر خسر بای اورو ته پکې ماته کو بیغمه شه زه پېښه او زما د ملګري پېښه نه په دا نه چې نه درکومه ګورې د زړه نه یې درته بس د زړه نه به رانه دې پاره طریقه راکې که نه نو مونږ درته دا نه وي چې مونږ له راکړه ته یې راکې تیرا کته بیغمه شه بس زه در د خپل زړه نه په خوښۍ درکوم دا بس راځه خورې رانه څه کار رانه ټیټ بس دی سبا نه دي سبا چې دې موږ به سبا راشو او زامنو ته به دې وي چې دلته یې راغله څنګه د ډوډۍ محمد پرې چې اوس راشي زه به هغه ته سوال جواب وکړم چې ته استادانو ته ووایه چې دلته کور ته وکړه دلته کړې ده کور ته دا بیغمه دا دې خورې دې راوغواړه باقي دا موږ کار موږ به سبا که خېرې لس بجې دلته راځو بس سیده ټیلیفون درته وکړم خو نه نه بس مه کوه دا راځو بس مونږ ته خبر نه ورسېږي صحیح ده دا په مخه هم الله دې نور شروع کړي دا پیالې چې سهلې کې وي محمد زویا استادانو ته به سوال جواب وکړي چې مور به مې دله 50 روپۍ هم درکړي او ورته وایي روټۍ مې هم دلته کور کې کړې ده دا سوال جواب به ورته وکړي او دلته بیا ځان سره کور ته راولي ښه زویا او زه لاړ شه زه لاړ شه ځه وخت سره استادان اوس راوغواړي یا خورې دا خو ځان سره غزن درانه استادانو مدرسې ته ښه ده چې نه دروستی ښه پمپلیټونه او هر څه چې دي که نه په بډې وړي کور ته دا پینې میراثت جمع کوي دا تا ته نه ده معلومه راځئ چې ځو سړي به راغلي دا لاس نه به کار اخلي او نن به ورته سبق ښیو ښه نو بغیر د لاسه کار نه خو جلان بیا بای راځه خورې ته دا ګفته نه به وروسته وګورو یعنې یم ترخغه مونږ خو دې په ناس ته وچ کړو هغه استادان به کله راځي محمد دوی مې لېږلې وې او لږه شېبه پس به اوس دا دې راشي خو چې زه راشي دا ته چل به چې ته به یې بوتل د پیپسي شربت مربت بوتل به څه کوو دا خو چلو
Ay, شاباس ته اوس پیغام شته کوم تاسو خو بیا راغلی صدیقي لور مې د کوټې نه راپرېوتله وې یاته ستاسو سترګو والا ستاسو سترګې ازغې وه زه کور د ځان رسومه لور مې د کوټې نه راپرېوتله یما نی پاره خاطر دا څنګه نه خو لا چې ته خبره راځي دا هغې به بېل پیس لګو شکر وباسه یاته تا زما لور پورې خام زما لور د کوټې نه راغورځه او تاسو ورپسې خام مې ورپسې زه لاړم کور ته یا خوري ور بیسي نشته بس تا پیسې خلانه ستاره یو خوانه اشاره شه که نه اشاره شه وایه بابا پسې به 100 روپۍ راولېږې زه لاړم دې ته ګوره ای دې خورې. پسې به راولېږې که دا جوړې تاسو دې ته خیرې کړې وې او زما زوی ته لکه چې تاسو کړي ځکه به تاسې خوشحالي وي یا خوري بس کا هیڅکې ته ګوره الله دې خو چې دا پیالې کې استدلی چاته او چې ناشته بند کړ د ننګ نه خواکی ګندام څلورم ځل دی چې د کار راځو د پیالې کې اوسط نشته چای پاڼې تا او زما ویلې چې زه به تاسو درکوم خو چې زما کار وشي دا به صبح شي دا صبر کوه کله به وشي کې راوځو رسیدنه هغه مړونه خو دې راځو خوري کنه نو ته په څه دا کار زما مړونه دي نو مړونه دي زما میړه شته دی که ستاسو وي چې تاسو دې الله دې کې شکر زه میړه نه کوم زه خدای زړه دغه څه پاتې شکر سم ته جوړ کړل دا څنګه خو تاسو شل دی کنه پچیم نشته الحمدلله چې ستاسو مستقیم چې مړونه او ته نو به ټول قسمت کې دا کیشي یا خوري بس مشورې ده راغلو جنگ را سره مکو خو استادان راځي بس ما خو ته طریقه خو لا کنه بس کوي خو دې خپل باندې دې بار ګولې کې دا خوري یالله دې پیور پوری کنه اخو نو ټکو ډایرکټ کور تر ادن یو پټه دستا خو بم کړو بیړو چا یا خوري سپر ډان دې سر ته چې ناسي دا کو دا خو ما ته سوپر کم او ډنګ زیات لري مې سمجھ دا الله دې پیور پوری کې بس کم سړی بر ټماټرې کې پسکې پورې رانجه پوستا د لاس سره ابه ما سپر ډان سیب تاسو سپر ډان سیب او تاسو دې ټیچر یې او دا پسې ځان ټیچر وای خور ډوب اورز دا غم ټیچر دی د خیر سره د پښان سوپرډنټ صاحب بل ځای تم پکې لاسونه اچوه کنه سپرډنټ صاحب واده خو یې نه کړی چې واده دلته وکړو واده خو ما کړی دی واده د امراخان کړه او که مڼه چې فرشته کې دله سوپ درکړي وکړو که غاړه ورته کېده کنه بس صحیح شو دا چې تاسو راته وایي صحیح ده زه ورته وای سپرډنټ صاحب دا تا ته دا نازک نه ښکاري زما مشره خورو الله دا باندې زمګه کا کنو زه بوس پدیو مر میړه کوم ما خو میړه نه کوم په میړه دې شړق پر چا چې مړونه کړی دا به کمر باندې مکه زما خبرې دراله کنه کوم چې مې رضا کړې دا وخت په قرار راځي کینا خبره مدار دې چل دی کنه چې خوري هغه شربت دې کوم ځای کې دی دا مې د پرېش کیږي ها دا چل دی تاسو کینه بچی تاسو مونږ دې دا تاسو ماشره راځي تاسو کینه مونږ د شربت او د چي پانی غو چرګان برګان دې لا پخلی مې خو دا اوري فوټي جوس کې راځي راځي بچو د دې چې څنګه ځان سره وکړو نو دا په خپل نوم کوو چرګان مرغان باندې ځان په خو برابر کوو ها او ځان سره لچ کې محل کار راوړل خډیره یا ته لاړ شه الله دې دې د شودان دې بچو تاکلا بوسي چې زه څنګه تاسو ته اکا سره وځم دې ته نن موږ سبق تخیم راځه کنه راوړل کنه کنه دې منم دی اپا اوس دی اوس سم کارو صحیح کار دی اوس وکړو دوی ته اوس موږ چل وښیو بچو اوس پر مشه
راځي چې تاسو ته دا واره یو ټول تاسو وانه تاسو کنه اوس کې ولې شمال ده خلکو نه مو وفي وړي دي دی ولې واله دا به تاسو اوس کې اوس یې بیا خوان را پرې خو دا تاسو پرځه خانه ده اسام بدی کورا واخلا اسام بدی کورا واخلا اوس پس دا بس کې انا مون پری نه اسام بدی کوو تو پرې وای شاله ویم اوس کې یني په خدای باور وکړه چې سرونه نم اوس په نه بنا کوم شابه اوس کې زهر مې سکوي ابو زهر خو پکې نه دي اوس کې شابه به حیات دی پکې اوس کو به حیات هغه خلکو ته دونه فرمایشونه وایي چې دا کې واغه اوس په داس کې اوس کې شابه شابه اوس کې شابه در شابه کې એમ સુપારન પેડાક છો સુબારન પેડા છો ઓર કરતા ટુલસ્કી બે માતા સબ બિયા દ વળો ને રિશ્વતુના ગવાળે બે માતા સબ દ વળો પર માઈશુના કાવે બે મને કાવે કાના ના